بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د کتاب د شپږم درس اخرنی درس در سره شریکوم، او بلکې د شپږم درس اخرنی درس نه چې د کتاب د ټول کتاب اخرنی درس در سره شریکوم. دوستانو د دینه بعد هغه د نور درسونه د دې کتاب ختم شول، او امیدوارم دوستانو چې را سره په دې اخرنی درس کې ستړي نشئ. ښه، امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. اوس نو د خیر سره شروع کوو. ښه، په دې باندې خو پوهېږئ چې هورن لیزن شرایبن یعنې اورېدل، لوستل او لیکل، دغه نه دا خواته دلته څه وایي چې څونګن بریښه. څونګن بریښه یعنې څه؟ څونګن بریښه یعنې ژبه ماتول یا ژبه ګرځول یا ژبه څرخول. خلاصه داسې دوستانو، لکه دا مطلب نه ده چې څونګن بریښه یعنې ژبه ماتول یعنې دروغ ویل یا فراډ کول یا دوکه کول، دا مطلب نه ده. څونګن بریښه یعنې ژبه ګرځول. ګورئ دوستانو، زه به درته عکس هم دروښیم چې مثال د خبرې دلته وګورئ دوستانو. دلته ژبه ماتوي ډېر څونګن بریښه یعنې هغه د ژبې ماتول. داسې مطلب صحیح ده چې ژبې ماتول، خو یعنې داسې ماتول نه چې یعنې ته دروغ وایي یا څوک دروغ درته وایي یا فراډ در سره وکړي، یعنې مطلب بلې ژبې ته د ژبه عادت کول. دا وګورئ د مثال خبرې دغه وګورئ چې څونه اوږده ژبه هغه کړې، کمپیوټر یې جوړه کړې که څنګه نه پوهېږم، هو کمپیوټر یې لکه چې جوړه کړې، نو هغه چې یعنې ژبه تاول. وګورئ څونګن بریښه یعنې د ژبې تاول یا د ژبې ګرځول. نو دوستانو دا مقصد ده. ګورئ چې دلته مخکې څه وایي چې hören Sie und sprechen Sie nach، یعنې څه hören Sie یعنې واورئ تاسې، und sprechen Sie nach او خبرې وکړئ تاسې پس، یعنې څه پس اوله سی ډي نه واورئ، پس دغه نه بیا خبرې وکړئ. مخکې وایي چې ویر کن اس اون فعله، یعنې څه؟ ویر یعنې څوک، کن یعنې کولی شي، اس یعنې دا، اون فعله په غیر د غلطۍ نه. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دوستانو، ګورئ دغه چې دغه خط دغه مطلب ده چې دغه ځای کې درته وایي. نو دوستانو د دې چې داسې خاص مطلب یې نشته، ولې معنا یې شته. معنا یې چې شی ده؟ ګورئ مثال خبرې بکا یعنې نانوای، څوک نانبای وایي، څوک نانوای وایي، او براون یعنې نسواري، بکت یعنې پخوي. براون یعنې همدغه سی په همدغه رنګ کې نسواري، براون یعنې جمع هغه یې ورکړې ده. وګورئ ای اخیستې چې یعنې ډېر. چی شی پخوي؟ بریڅل، یعنې بریڅل چی شی دی؟ ګورئ دوستان د دې هم درته عکس درښیم چې چی شته بریڅل نه وایي، دغه شي ته بریڅل نه وایي. دا وګورئ دغه شي ته. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه، د دې نه دا خواته چې دا تکرار ده. ښه، نو د دې خبره د دې ځای پورې دغه شی وایي چې اوس وایي براون بریڅل، بکت بکا براون، یعنې خلاصا داسې سیده بیا تکرار وایي. ښه، امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. د دې نه دا خواته ښکته وایي چې فیشرز فریتز فیشت فیشر فریشه فیشه، یعنې څه؟ فیشرز یعنې ماهیګیر. ودرېږئ زه عکس درته راوړم چې وخت هم زیات ځای نه شي، مغز سره به درته ووایم. دا وګورئ دوستانو چې راغټ شي. ښه، دغه عکس وګورئ چې غټ یې کوم بیا خیره کېږي. ښه، فیشرز یعنې دغه ماهیګیر، فریتز یعنې دغه چنګکې چا اچولی، فیشت یعنې البته مطلب یې چې غلی ورته ناست وي، فریشې یعنې تازه، فیشې یعنې کبان یا مایان. خلاصه داسې، یعنې خلاصه دغه شي ته دغه هغه ته مقصد دغسې خبرې ته مقصد ده. نور امیدوارم دوستانو تاسې د عکس ګورئ، نور پوهېږئ، نو داسې خاص معنا باندې زه هم نه پوهېږم. ښه، نو دا خواته چې ده بیا تکرار ده چې فریشه فیشه، فیشت فیشرز فریتز، یعنې داسې. ښه، د دې نه ښکته څه وایي؟ ان علم und علم und علم هرم، یعنې څه؟ ان یعنې په علوم، یعنې دوستانو په پښتو کې په ډکشنري کې معنا نه راوځي، ولې په هغه کې په اردو او په فارسي کې اولم معنا راوځي. نو نه پوهېږم چې دا باید څه وي. لکه په پښتو کې چې موږ تاسې وایو چې اول، یعنې داسې به مطلب وي، اولم یمه که نه بل څه شی به مطلب وي، خو په اردو او په فارسي کې اولم یې معنا راوځي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. او یعنې په یعنې اوند یعنې او یعنې په. خلاصه دا خواته بیا تکرار ده. او هرم یعنې شاوخوا یا په هغه کې ده، په اردو کې ارد گرد، یا په پښتو کې وایي په فارسي کې
اطراف خلاصه داسې مطلب راځي نور خاص نه پیږم یعنی دوستانو داسې خاص مقصد د دې نه ده دا صرف د ژبې د څرخولو دپاره د ژبې ګرځولو دپاره استعمالوي دوی کنه نور داسې خاص مقصد نه ده نو امیدوارم دوستان پوه شوي زه به سي ډي درته کېدم چې دغه سي ډي یې کامله شي نور غوږ ورته ونیسئ که زده کوئ کولی شي چې زده یې کوي Seite 85 په بخښنې سره غږ یې ټیټ ده اوس غږ شئ Seite 85, Aufgabe 4. Zungenbrecher. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wer kann es ohne Fehler? Bäcker Braun backt braune Brezeln. Braune Brezeln backt Bäcker Braun. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. In Ulm und um Ulm herum. یعنی دغسې دوستانو چې څنګه مې درته د سي ډي کېښودم دغسې که غواړئ زده یې کوئ نو کولی شئ ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه په دې ځای کې مخکې ووایئ چې können Sie Zungenbrecher in Ihrer Sprache یعنی څه können یعنې پوهېږئ یا کولی شئ Sie یعنې تاسې Zungenbrecher یعنې د ژبې ماتول یعنې دغسې یو څه ویل کولی شئ in Ihrer Sprache یعنې تاسې په خپله ژبه کې ښه امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ د دې نه دا خواته څه وایي وای چې فلوستیر پوست یعنی څه فلوستیر پوست ګوري دوستانو فلوستیر یعنی غره فلوستیرن یعنی فلوستیرن چې دا پسیدل یا پسپسای یا پسیږي خلاصه داسې مطلب ده خو فلوستیر پوست یعنی دغسې ګوري دوستانو چې دا مغه شی ده دا وګوره دوستانو دغه نه چې مثال خبرې یو په پسېدو باندې یو ته خبره کوي دا بیا بل ته کوي بیا دا بل ته کوي خلاصه داسې دا خبره یا خورېږي یا مثال بل کس ته ورسېږي خلاصه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه د دې نه ښکته دلته څه وایي چې ihre Lehrerin ihr Lehrer flüstert ihnen einen Satz ins Ohr یعنې څه ihre Lehrerin یعنې د ستاسې معلمه ihr Lehrer او یا د ستاسې معلم flüstert یعنې پسېږي ihnen یعنی د ستاسې einen Satz یعنی ihnen یعنی تاسې ته einen Satz یعنی یوه جمله وایي ins Ohr یعنی په غوږ کې یعنی د ستاسې معلم یا معلمه پسېږي تاسې ته einen Satz یعنی یوه جمله وایي ins Ohr یعنی په غوږ کې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ مخکې وایي چې Sie hören genau zu Sie یعنی تاسې hören یعنی واورئ genau zu یعنی دقیق په غوږ کې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه مخکې څه وایي چې Sie flüstern den Satz Ihrer Partnerin Ihrem Partner ins Ohr یعنی څه Sie یعنی تاسې flüstern یعنی وپسېږئ den Satz یعنی دغه جمله د دې جملې دپاره وپسېږئ یعنی ویې وایي ihre Partnerin د خپل مرګري ته ihrem Partner او د خپل مرګري ته او یا د خپل مرګري ته ins Ohr یعنی په غوږ کې یعنی تاسې وپسېږئ ووایئ دا جمله د خپل مرګري یا د خپل مرګري په غوږ کې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه مخکې څه وایي چې Sie flüstert den Satz der nächste Person ins Ohr یعنی څه Sie یعنی که ښځه یي که سړی یعنی هغه یا هغه ښځه یا هغه سړی فلوستیرت یعنی پسېږي den Satz یعنی دا جمله به وایي der nächste Person یعنی د بل کس ins Ohr یعنی په غوږ کې یعنی ښځه یي که سړی هغه پسېږي وایي به دا جمله د بل کس په غوږ کې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه په دې ځای کې ووایي چې die letzte Person sagt den Satz laut یعنی څه die letzte Person یعنی اخرنی کس sagt یعنی وایي به den Satz یعنی دا جمله laut یعنی په اوچت آواز باندې یعنی اخرنی کس به دا جمله په اوچت آواز باندې وایي سیده داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه اوس ښکته راکوزېږو چې ښکته څه وایي ښه په دې ځای کې وایي چې lesen Sie یعنی ولولئ تاسې schreiben Sie schwierige Wörter an die Tafel یعنی څه schreiben یعنی ولیکئ Sie یعنی تاسې schwierige Wörter یعنی سخته جملې an die Tafel یعنی په تخته باندې ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ دوستانو دا خط خو موږ تاسې یلی ده خو دا اوس به درته ووایم خو او یو مختصره معنا به درته وکړم خو نور خو دقیق پې باندې پوهېږئ امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه مخکې وایي چې هغه ده heute ist der letzte Tag im Deutschkurs یعنی نن اخرنۍ ورځ ده په دوچکورس کې د کورس تعلیمه schreiben zuerst einen Test د کورس زده کوونکي لیکي په اوله کې یو امتحان یا پارچې ډکوي خلاصه داسې
dann machen die Teilnehmer ein Spiel نو بیا زده کوونکي کوي یوه لوبه یا zum Schluss feiern alle ein Fest یعنی په اخره کې لمانځي ټول یو پارټي یا یو جشن یا یو پروګرام auch die Lehrerin feiert همچنان معلمه هم لمانځي ورسره یعنی دا پارټي ورسره لمانځي alle sind lustig ټول دی خوشحاله یا سات تیر ده nur Ali und Karim nicht صرف Ali او Karim نه دی خوشحاله یعنی مطلب داسې Ali hat Zahnschmerzen und Karim hat Bauchschmerzen Ali د غاښ درد لري او Karim د خېټې درد لري یا نس خوږیږي das Fest ist zu Ende یعنی دا پارټي یا دا جشن یا دا میمانی شو اخره یعنی اخره صحنه دی alle sagen ټول وایي auf Wiedersehen یعنی په امید د دیدار امیدوارم دوستان په دې باندې پوه شوي یئ اوس د ښکتنی خط وایو دلته وایو چې entspannen Sie sich یعنی څه entspannen یعنی ارام وکړئ Sie یعنی تاسې sich یعنی په خپله بیا دلته مخکې وایو چې wie geht das wie یعنی څنګه geht یعنی Sie یي das یعنی دا یعنی څنګه یي دا sprechen Sie im Kurs یعنی خبرې وکړئ په کورس کې دلته اوس وګورئ دا څه وایي وای چې machen Sie das Fenster auf یعنی څه machen یعنی وکوي Sie یعنی تاسې das Fenster یعنی دا کړکۍ auf یعنی خلاصې یعنی سیده مطلب داسې ده چې دا کړکۍ خلاصې که یا خلاصې کوي کنه خو دغه machen چې وای دا پکې اسې چټي اضافه هغه کېږي یعنی وکوي تاسې دا کړکۍ خلاصه داسې باید لکه پښتو کې خو داسې نه وایي که موږ ته دا کړکۍ خلاصه که خبره خلاصه ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه مخکې وایي چې holen Sie 5 Mal tief Luft یعنی څه holen Sie یعنی حاصله کوي یا ترلاسه کوي Sie یعنی تاسې 5 Mal یعنی 5 ځلې tief Luft یعنی جوره هوا یا جوره ساه واخلئ یعنی داسې ګورئ دوستانه کړکۍ چې سړی را خلاصه کړي یعنی تازه هوا تازه هوا واخلي نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ داسې خلاصه او په دې ځای کې چې هغه دلته څه وایي چې stehen Sie auf یعنی چې ملاستې یا که ناستې مثلا درته وایي چې رانیغ شه یعنی ودرېږه کنه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ stehen یعنی ودرېږي Sie یعنی تاسې auf یعنی نیغ ودرېږه خلاصه داسې مخکې وایي چې gehen Sie langsam hin und her یعنی څه gehen یعنی لاړ شئ Sie یعنی تاسې langsam یعنی په کراره hin یعنی دا خوا und her یعنی او اخوا یعنی دا خوا او اخوا امیدوارم دوستانو پوه شوي بیا وایي چې holen Sie tief لفت یعنی هولن یعنی ترلاسه کې یا واخلئ Sie یعنی تاسې tief لفت یعنی جوره هوا امیدوارم پوه شوي دوستانو دلته وایي چې hören Sie Musik یعنی واورئ موزیک machen Sie die Augen zu وکوي تاسې سترګې بندې یعنی داسې نه وایي موږ تاسې پښتو کې وایي بندې کوي سترګې صحیح ده که نه یا سترګې بندې کوي خلاصه یا سترګې پټې کوي داسې وایي که نه امیدوارم دوستانو پوه شوي خو په دې ژبه کې داسې وایي holen Sie tief Luft ترلاسه کوي تاسې جوره یا ژوره هوا امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ دام خلاص شو د دې نه دا خواته دلته څه وایي چې machen Sie das Buch zu وکوي تاسې دا کتاب بند یعنی په پښتو کې داسې وایي چې دا کتاب بند کوي تاسې که نه یا تاسې دا کتاب بند کوي یا بند کوي دا کتاب تاسې خلاصه داسې schreiben Sie das Diktat in Ihr Heft schreiben یعنی ولیکئ Sie یعنی تاسې das Diktat یعنی په یادو باندې دا in Ihr Heft یعنی په خپله کتابچه کې امیدوارم دوستانو پوه شوي دلته وایي چې korrigieren Sie das Diktat mit Ihrer Partnerin Ihrem Partner korrigieren یعنی صحیح کوي Sie یعنی تاسې das Diktat یعنی دغه په یادو باندې چې دا خط لیکلی mit Ihrer Partnerin د خپلې ملګرې سره او Ihrem Partner او د خپل ملګري سره یعنی دوستانو korrigieren څه شی صحیح کوي یعنی دا خبرې چېرته وکړې په یادو باندې ولیکلې نو بیا د خپل څنګه که ملګری یا ملګري نو دغه هغه وګورئ کېدای شي هغې صحیح لیکلي تا غلط لیکلي یا تا صحیح لیکلي هغې غلط لیکلي یعنی د هغې سره یې صحیح کوي نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ دا صفحه ختمه شوه دوستانو چې دلته ګورئ دلته لیکلي چې 85 یعنی 85 صفحه او اوس راکوزیږو بلې ته اوس دا وګورئ دوستانو په دې ځای کې څه وایي چې auf Wiedersehen یعنی په امید د دیدار دلته مخکې وایي چې das sagt man in Deutschland das یعنی دا sagt یعنی وای من یعنی سړی یا یو انسان in Deutschland یعنی په آلمان کې یا په جرمني کې چی شی وای لکه دغسې auf Wiedersehen په امید د دیدار alles Gute
یعنی دوستانو آل از ګوتې خو یعنی هر څه دي ښیي لکه موږ تاسو یو سړي ته په خپله ژبه کې وایي چې هغه ده کامیاب اوسي یا بریالی اوسي که نه داسې خو دام داسې آل از ګوتې یعنی هر څه دي صحیح دلته وایي بیس بالت یعنی تر بیا چوس یعنی د خدای په امان یعنی د بیا لیدلو توقع نه وه یعنی چوس یعنی د خدای په امان خبره خلاصه سیروس یعنی هر کله راشي شونن اورلاب یعنی ښه چکر یا ښه هغه ده ښه رخصتي خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ښه د دې نه ښه ته راځو دا وګورئ دوستانو چې دا صفحه هم ختمه شوه 88 یعنی 88 صفحه او د دې نه دا خواته ګورئ دوستانو چې دلته لیکلي آډیو سی ډي یعنی د صوتي سی ډي ګانې مې چې درته کومې کېښودې لکه دغلته یو ځای شته ده دا ګورئ دغسې درسونه مې چې درته کوم په دغه غونډو ویډیوګانو کې چې هر ځای کې په خپل مناسب ځای کې راتله چېرته مې ایښودې نو دا د هغو یو لیست ده چې دغه په دغه لیست باندې د دې ویډیوګانې آډیو سی ډي وي نو دا هغه د دې کې نور څه شی نشته دي او دغه ښکته ځای چې دا کتاب چې چا جوړ کړی او څنګه جوړ کړی څه مقصد یې ده یا کوم ځای نه هغه شوی نو دا هغه لیکل دي او دا هم شو د کتاب پوښ چې دوستانو کتاب وربند شو. ښه دوستانو اوس به زم د ستاسې نه جوړه یا قوي خدای پاماني وکړم چې د الله په امان ځکه چې دوستانو مخکې به مې ویلی چې تر بیا که نه یعنې د بل را روان درسه پورې خو یا مې ویلې چې د را روان درسه پورې په پاک الله باندې سپارم خو اوس هم درته وایم چې اوس هم په الله باندې سپارم نور خدای په خبر ده چې زه بیا درسونه جوړوم که نه جوړوم خو ولې دا کتاب ختم شد دوستانو او یو خبره درته په همدغه وخت کې کومه دوستانو که چیرې کوم دوست دا کتاب د اخره دا ویډیو اخره پورې اورئ نو دوستانو هر یو چې پوه دوست یې یا داسې پوه هر انسان ده ناپوه درته نه وایم یعنی په دې ژبه باندې چې پوه یې صحیح ده که نه نو کوم ځای کې ما نه غلطیانې شوي یا زما دوستانو همدومره مې وسه وه چې همدغه نه مې زده و او د دې نه مې پورته څه نه و زده چې نور مې پورته خبرې ورسره کړې وای که بعضې ځای کې مې څه غلطي کړي نو ډیره بخښنه غواړم یا مې د چا په ظلم مې وخت ضایع کړی هم دسکه بخښنه غواړم خو ولې دوستانو ما د دې لپاره دا درسونه جوړ کړي چې کم دوست کم ملګری ترېنه فایده واخلي او په کار یې راشي او کم دوست چې دوستانو پوهېږي چې کوم ځای کې مې غلطي کړې مهرباني وکړئ لاندې ورته په کمنټ کې ولیکئ هغه غلطي حل کړئ چې ځکه که زه خو همدغه نه پوهېدم چې درته هغه مې وکړ د دې نه پورته زه نه پوهېږم که نه نو هلته یې ولیکئ چې بل دوست ترېنه فایده واخلي او د خپل د ورځې د کار په چارو کې ځان ته استعمال کړي یا مثال فایده ترېنه واخلي نو بس دغه خبرې وې دوستانو درس هم لږ اوږد شو راسکه په دغه اضافه خبرو کې ښه دوستانو نورم په پاک الله باندې سپارم کامیابه سرلوړي او بریالي اوسئ د الله په امان او ښې چارې